ننګرهار میاشتې ولسونه د نظامی وسایطو د ساتنې او حفاظت په اړه د علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان هرکلی کوي او هغه د ملي شتمنیو د خوندیتوب لپاره مهم ګام بولي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی انس د علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان هرکلی کوي او وایي نظامی وسایط د ملت شتمني ده او ساتنې د هر چا مسؤلیت دی. د امیرالمؤمنین چې کوم فرمان وړاندې کړی دی اوس موږ د دې هرکلی کوو او ستاینه کوو. ډېر ښه فرمان دی دغه. د دولتي کوم وسایل او تجهیزات چې دي باید د دې ساتنه په موږ ټولو باندې فرض ده. که هغه دولتي مسؤلین دي او که عام خلک دي باید د دې ټول دا ذمهواري لري چې د دې ښه حفاظت وکړي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی سمیع الله محمدي بیا له مسؤلینو غواړي چې دا فرمان په جدي ډول تعقیب کړي. هغه کسان چې د وسایطو ښه ساتنه کوي وستایل شي او که څوک ناغېړي کوي باید سخت مجازات شي. دولتي موټر او د دولتي سامان او رینجر او نظامي چې څه سامان دي هغه باید وساتل شي، د هغه قدر وشي، د هغه حفاظت وشي، هغه جوړ شي، وران پرې نه ښودل شي. او که کوم سړی غیر قانوني کار کوي یا د رینجر باندې پام نه کوي یا نظامي شي باندې پام نه کوي د دولتي شي هغه باید جزایي شي، هغې ته باید جزا ورکول شي. که څوک یې ښه ساتي او حفاظت کوي د دولتي شي باید هغه له انعام ورکول شي، هغه له رتبه ورکول شي، هغه باید ونازول شي. ننګرهار میاشتې ولسونه دغه راز وایي د دغه فرمان عملي کېدل به د نظامي تجهیزاتو د ضایع کېدو او بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي او د وسایطو د عمر په زیاتېدو کې به هم مرسته وکړي.